digital platform, I believe, especially in post-COVID world. د هند سره تعلق لرونکي اوپاسنا چوهان په امریکا کې د یو غیر سرکاري سازمان مېنپ کمپاین مرسته مشره ده، څوک چې د نجونو او مېرمنو په ضد د تشدد لپاره د ځوانانو سره په ګډه کار کوي او د دې مقصد لپاره هغوی ډیجیټل یا انټرنیټي نړۍ د ننه بیلابېلې لارې لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او نورې ټولنیزې رسنۍ کاروي. د مېرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت ډیوه سره په ځانګړي مرکه کې اوپاسنا چوهان ویل د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د ټویټر له لارې دوی په ټوله نړۍ کې د هغه ځوانانو سره په تماس کې وي چې د دوی سره کار کوي. د دوی فند جمع کول، هغوی ته لارښودنه کول هم د ویب سایټ یا نورو ټولنیزو رسنیو له لارې کیږي او بیا دغه ټولې وسیلې په نجونو او مېرمنو د زورونې په ضد کارول کیږي. I don't think there would be any single woman in the world who would say, I have not faced it. زما په خیال په نړۍ کې به داسې یوه مېرمن نه وي چې هغوی به په ټولنیزو رسنیو د زورونې ښکار شوي نه وي. هم نن ما لوستل چې هغه انټرنیټي ښځه چې حقیقي ښځه هم نه ده، هغه هم د زورونې ښکار شوې ده. دا د نن خبره نه ده، بلکې د 1999 یا 2000 نه چې کله انټرنیټ پیل شوی، ښځې آنلاین د زورونې ښکار کیږي. 1999, early 2000s. Till today, women are facing abuse online in several forms. ښاغلي اوپاسنا چوهان وايي که په انټرنیټ یوه ښځه غږ پورته کوي، د هغې د کمزوري کولو لپاره ډېر خلک مخې ته راشي. د ملګرو ملتونو په دې حواله کردار په اړه اوپاسنا چوهان وايي د کرونا وبا نه وړاندې د خلکو نیغ په نیغه په دستورو کې ګډون اسان و، خو د کرونا وبا وروسته اوس هر څه آنلاین یا انټرنیټ ته راغلي دي. که څه هم ملګري ملتونه ډېر کار کوي، خو لا هم په دې اړه کار پاتې دی چې کومې زنانه په انټرنیټ موجود دي باید خوندي شي او هغوی د زورونې ښکار نشي. ښاغلی اوپاسنا چوهان دریځ لري ټولنیز رسنۍ د مېرمنو لپاره هم د نعمت نه کم نه دي، ځکه چې هغوی روزګار کولی شي. که زورول کیږي نو نیغ په نیغه هم د ټولنیزو رسنیو په مرسته پولیس یا نورو چارواکو ته خپل غږ رسولی شي. Women need to first of all be aware about the rights online, that they do have a right if somebody is trying to harass them, if somebody is trying to مېرمنې باید تر ټولو اول د خپلو هغه حقونو څخه خبر شي چې دوی آنلاین لري. که څوک دړکې ورکوي، د هغوی د خوښې په ضد کوم ګام پورته کوي، نو په نن دور کې په هر هیواد کې قانون موجود دی. دا مېرمنې پولیس ته تللی شي او پولیس به خامخا د دوی مرستې کوي. د مثال په توګه په ناروې کې نن پولیس په ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام موجود دی. که څوک په ټولنیزو رسنیو غلطه خبره کوي، نو پولیس موجود دی چې دوی په نښه کړي او ونیسي. داسې ګامونه باید هر ځای پورته شي، ځکه چې په انفرادي توګه قانون موجود دی خو د انټرنیټ لپاره نشته. همدا وجه ده چې انټرنیټ یو بې قانونه ځای جوړ شوی دی. laws for the internet. So internet have of late become a very lawless place. د یاد وړ ده چې هر کال د مارچ 8 د مېرمنو نړیواله ورځ نمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو لخوا د روان کال لپاره برابري قبول کړئ یا امبریس اکویټي موضوع ګرځول شوې ده. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوه، نيويارک.